د جګړې میدان ته د لیزري ځواک رسېدل، د پاکستاني سفیر احضارېدل او د مهمو پاکستاني افسرانو هلاکېدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پکتیکا څخه تازه راپورونه دا دي چې د افغان ځواکونو لیزري قطه رسېدلې او د ځایي ځواکونو په ملاتړ د جګړې میدان ته دننه شوي. رسنیو کې تازه خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د افغان ځواکونو د توپچي بریدونو په پایله کې د پاکستان پوځ اړوند پوستې هم سوځېدلې دي. پاکستاني خبریالانو تر اوسه د 2 مهمو افسرانو په ګډون د 3 عسکرو وژل کېدل منلي، خو افغان ځواکونه وایي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس دوی ته رسېدلي راپورونو څخه ښکاري چې لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه حمید خراساني هم د یوې ویډیو په خپرولو سره اعلان کړی چې د پاکستان مرتد پوځ پر ضد جګړې لپاره فرضي کرښې ته روان دي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر پکتیکا او خوست ولایتونو د بریدونو په غبرګون کې چې په پایله کې ښځینه او ماشومان شهیدان شول، په کابل کې د هغه هیواد د سفارت سرپرست احضار او احتجاج لیک ورته وسپاره. د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت د یادو بریدونو د غندنې ترڅنګ پاکستان ته وریادوي چې د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري او په خپله خاوره تیري په هیڅ ډول نشي زغملی. د پاکستان نوی ملکي حکومت او ولس باید پرې نږدي چې پوځي کړۍ د دواړو ولسونو ترمنځ اختلافات ډیر کړي. په ځواب کې د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ممتاز بلوچ پکتیکا او خوست کې خپل بریدونه تایید کړي او ادعا یې کړې چې په دغو بریدونو کې د حافظ ګل بهادر ډلې او TTP کسان نښه شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.